د ولسمشر سر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي په جلال آباد ښاروالۍ کې په شفاف ډول د عوایدو راټولېدو او لګښتونو ترسره کولو په موخه د IFMS سیستم د فعالېدو ترڅنګ 104 کلیدي بسونه ازادې سیالۍ ته ورکړي او ډېر ژر به نوی او په کارپو خروال پر دنده وګمارل شي. نوموړي د IFMS سیستم د فعالېدو له امله مبارکي ورکړه او خوښي وښوده چې د شفافیت حساب ورکولو او روڼتیا په موخه یې سیستم فعال شو. همداراز د ښاروالۍ مسؤلینو او ښاریانو ته د یا سیستم د بریالي کېدو لارښوونه وکړه. هغه ډاډ وښود چې د بنسټونو جوړولو په موخه باید د اعتماد فضا رامنځته کړو چې د پروژو کیفیت په ښه والي او عوایدو په اړه ولس د حساب ورکولو او لګښتونو په اړه وضاحت ورکولو په ترڅ کې یا د چاره ترسره کولی شو. خوشحاله یم چې نن په یو داسې مجلس او داسې افتتاح لرو چې هغه د خیر افتتاح هغه د شفافیت په خاطر، هغه د حسابدهي په خاطر ده، هغه د روڼتیا په خاطر ده او هغه د ولس د خدمت په خاطر باندې. زه د هر څه د مخه د دغه افتتاح د دغه سیستم مبارکي د جلال آباد باعزتو ولسونو ته وایم، هم ورونو هم خویندو ته. اما عین وخت کې هیلهمند یم چې د دې سیستم په کامیابۍ کې د ښاروالۍ ترڅنګ ودرېږي، د دې سیستم د موفقیت کېدلو په هکله د ښاروالۍ ترڅنګ ودرېږي. اما نن مې په اطمینان یو څه ناڅه اضافه سول چې موږ که دغسې سیستم ولرو او عواید په ښه شکل راټول کړو، حساب بیرته ولس ته ورکړو، مصارف یې په ښه شکل باندې وکړو، د پروژو کیفیت په نظر کې ونیسو، نو شفافیت رامنځته کیږي او اعتماد په ښاروالۍ باندې اضافه کیږي. چې زموږ بنسټونه او نهادونه ورته ضرورت لري، اړتیا لري، هغه اعتماد سازي د دوستانو او اعتماد سازي د یو رهبرۍ نه پیل کیږي، د یو نهاد، د یو بنسټ د مشر نه پیلېږي چې هغه د اعتماد سازۍ لپاره کوټلي ګامونه واخلي تر څو ولس ورباندې اعتماد او باور وکړي. د ننګرهار والي خواشیني وښوده چې ښاروالۍ د عایداتي سرچینو په شتون سره 1500 میلیونه افغانۍ پوره وړې ده، خو هیله یې وښوده چې تر دې وروسته به د ښاروالۍ عواید شخصي جیبونو پر ځای سیستم له لارې راټولیږي. نن یې ښه بېلګه ده چې نن دا سیستم افتتاح کیږي. همداسې څو ورځې کې به تاسو وګورئ یو پیاوړی ښاروال به درته راځي. د هغې ترڅنګ نن خوشبختانه موږ په ښاروالۍ کې 108 بستونه اعلان ته ورکړي. پس له کلو مو دا کار کړی. 108 بسته ځکه اعلان ته تللي چې نور به حکمي نه وي، هغه به امتحان ترې اخیستل کېږي. یو واجد شرایط افغان به هغه بس ته راځي، که هغه د بامیان وي، که هغه د دایکنډي وي، که هغه کونړی وي او که هغه ننګرهاری وي، هر افغان چې دې ته اسناد ورکړ وړ په هغې برخه کې به کار کوي، ځکه افغانستان د ټولو قومونو کور ده. مه پرېږدئ چې یو برنامه او یو پروګرام ناکامۍ سره مخامخ سي، سقوط سره مخامخ سي، تزلزل سره مخامخ سي، مخنیوی وکړي، کامیابۍ خواته یې بوځئ. نوره نړۍ ځکه پیشرفته ده چې ولسونو یې پیشرفت غوښته. نوره نړۍ ځکه ښه اقتصاد لري چې ولسونو یې اقتصاد غوښته. نوره نړۍ ځکه ښه ژوند لري چې ولسونو یې ښه ژوند ځان لپاره غوښتل. دا مشترک کار ده دوستانو. دا یوازې د ښاروالۍ، یوازې د حکومت د دوی دنده نه ده دوستانو، دا د هر وګړي دنده ده چې ښار څنګه پاک وساتي. دا د هر افغان دنده ده چې ښار کې نظم څنګه مراعات کړي، ښار څنګه خپل کور وګڼو، خپل ملکیت یې وګڼو، عام المنفعه ځایونه د خپل کور په شکل باندې نظر کې ونیسو. هلته موږ کولی سو چې یو ملت جوړ سو او یو ملت کولی سي چې یو مملکت د ناخوالو بدبختۍ څخه بیا وژغوري. امیدوار یم چې دغه سیستم د کامیابۍ لپاره کار وکړو. زه نن ډېر خوشحاله یم د دې سیستم افتتاح او همدارنګه د جوړولې او نن پرانیستې د جلال آباد باعزتو ولسونو ته مبارکي وایم او انشاءالله په ګډه به د دې سیستم کامیابۍ خواته ځو او په ګډه باندې به دا کامیابوو، موفق کوو به
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې د ښاروالۍ چارو معین روح الله نیازي وویل تر دې وړاندې په هرات او مزار شریف ښارونو کې د IFMS سیستمونه فعال کړي وو او د جلال آباد ښاروالۍ وروسته به یې ډېر ژر په کندهار ښار کې هم فعاله کړي. دا سیستم چې په سترګو نه معلومیږي په کمپیوټر کې موږ د ارقام ګورو، یو د ډیزاین مرحله یا د جوړولو مرحله، بیا ورپسې د ټرایل مرحله چې خلک وګوري چې دا نتیجه ورکوي که نه ورکوي، د هغې وروسته د تطبیق مرحله ته موږ رسېږو. په دغه پروسه باندې موږ کار نور هم سریع کړو او جلال آباد ښاروالي یو د خوشبخته ښاروالۍ څخه ده چې موږ دا سیستم فعالوو. یوازې په هرات کې فعال شوی دی، تقریبا یو میاشت مخکې په مزار شریف کې موږ یو هفته مخکې افتتاح کړو، نن په جلال آباد کې انشاءالله دا سیستم افتتاح کوو او دې نه پس په قندهار کې. خو تصمیم مو دا دی موږ عزم او اراده دا ده چې د افغانستان په ټول مرکزي ښاروالۍ کې موږ دا سیستم انشاءالله فعال کړو. هغه زیاته کړه په یاد سیستم کې د همکارو ادارو په مرسته د جلال آباد ښار 100,000 کورونه ثبت کړي او له خلکو یې وغوښتل چې د ښاروالۍ د سیستم څخه څارنه وکړي. د ښاروالۍ چارو معین ډاډ ورکړ چې د ښاروالۍ هیڅ سند محرم نه دی او باید د شفافیت په موخه ولس سره هر مهال شریک شي. موږ د نوی قانون اطلاق د لاسرسي هغه موږ ته اجازه راکوي چې د ښاروالۍ نه، د ولایت نه، د هرې دولتي ادارې نه معلومات واخلو. هغه معلومات چې پخوا ورته محرم ویل کېدل هغه معلومات اوس محرم نه دي. که هر کارمند د ښاروالۍ تاسو ته وایي چې دغه معلومات محرم دي، تاسو ورته وایئ چې دا ماته لیکلي راکړه، لیکلي تاسو عریضه ورته ورکړئ، ورته وایئ چې تاسو ماته دا لیکلي راکړه چې دغه معلومات محرم دي، زه نشم درکولی. که بیا هم تاسو معلومات در نه کړل، تاسو کولی شئ چې موږ ته مراجعه وکړئ، موږ دوی مکلف وګرځو چې تاسو معلومات درکړي. چې هغه مسؤلیتونه چې ښاروالۍ ته لیکل شوي دي هغه به انشاءالله موږ سرته رسوو. خو له ستاسو په درنښت هیله ده چې هغه مسؤلیتونه چې د ولس او د خلکو مسؤلیتونه په هغې کې تاسو موږ سره مرسته وکړئ، ځکه موږ دپاره د ټولو مهمې تاسو رضایت دی. په یادو مراسمو کې د ښاروالیو معینیت، د عوایدو، محاسبې او اداري چارو رئیس محمد امین توخي د سیستم په اړه تخنیکي معلومات شریک کړل. همداراز د جلال آباد ښاروالۍ سرپرست محمد سلیم نذیر د سیستم د تطبیق په برخه کې د اجراعاتو ډاډ ورکړ. خوشحاله یم چې نن د درانو مشرانو کوربتوب لرم. په ځانګړې توګه مننه کوم د قدرمن والي صاحب، معین صاحب او د مرکز څخه راغلي پلاوي چې د جلال آباد ښار همیشه بهار ته تشریف راوړی. درانو مشرانو، موږ د مالی مدیریت واحد سیستم 5م ورژن پرانسته کوو. جلال آباد ښاروالۍ ژمنه کوي چې د IFMS سیستم په ښه توګه عملي کړو. زه قدرمن والي صاحب د ښاروالۍ چارو مشرتابه او ښاریانو ته ډاډ ورکوم چې د دې سیستم بشپړ عمل کېدو لپاره هلې ځلې وکړم. د دې سیستم پرانستې سره سم په لومړي پړاو کې لاندې برخې به برېښنایي شي: صفایي ټکس عواید، صنفي جوازونه، متفرقه عواید، اشتهاري لوایح، ښاروالۍ ملکیتونه عواید.